په هرات کې د ایران او افغانستان د پلاویو ترمنځ د سرحدي نښو د بیارغونې بهیر د پیل مراسمو ترسره کېدل. د دواړو هیوادونو چارواکي په دې ناسته کې ویلي چې دا ګام د سرحدي مدیریت د پیاوړتیا ترڅنګ په قانوني تګ راتګ کې د اسانتیاوو د سوداګرۍ د پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په ټینګېدو کې به مهم رول ولري. دوی زیاته کړه چې دا بهیر نه یوازې د سرحدي مدیریت د پیاوړتیا لامل ګرځي بلکې د قانوني تګ راتګ، سوداګرۍ، اقتصادي همکاري او سیمه ایزو اړیکو په پراختیا کې هم مهم رول لري. همدارنګه د دواړو لورو مسؤلینو په دې ټینګار وکړ چې د دې ډول ګډو همکاریو دوام کولی شي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي تفاهم فضا لا پیاوړې کړي او داسې بنسټ کېږدي چې له مخې راتلونکي سرحدي او سیمه ایزې موضوعګانې د خبرو او تفاهم له لارې حل او مدیریت شي. له دې سره مهاله په کابل کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې دواړه لوري په دې ناسته کې په دې برخه کې د همکارۍ او د سرحدونو د امنیت د ساتنې لپاره په ګډه ارادې ټینګار کړی دی. آغاز و تداوم همکاری‌های مرزی بین ایران و افغانستان نتیجه بسیار خوبی را به خاطر ارتباطات دیپلماتیک و همچنان به خاطر سفرهایی که بین مردم افغانستان و مردم ایران از افغانستان به ایران و از ایران به افغانستان صورت میگیره ایجاد خواهد کرد. ارتباط به کنترل مرزی و همکاری ها در ارتباط به نفع هر دو ملت هست و تلاش میکنیم که با استفاده از ظرفیتی که داریم در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد و آموزش و همکاری های تکنیکی از جمهوری اسلامی ایران کمک بگیریم و به همکاری های یکدیگر بتانیم به مسائل مشترک تمرکز کنیم. مخکې دې هم د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت چارواکي او په کابل کې د ایران سفیر په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي نښو د بیارغونې په بهیر کې د همکاریو په اړه خبرې اترې کړې دي.